بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات او خاوندان والاخذ والمحصنات حرام دي خاوندان والاخذ والمحصنات قلبند من النساء دخذنا الا ما ملكت ايمانكم مگر اغا چه مالکان دی خلاص نستا صداغوی یعنی وینزی حلالی دی کتاب اللہ علیکم حکم دا اللہ دے پتا سبانے کتاب اللہ علیکم دا حکم دے دا اللہ علیکم پتا سبان دے او حل لکم حلال کلیشوی دی لکم ستاسر پارا ما اغسو وراء ذالکم چه ما سوا د دین دی ان تبتغو پدے شر چه تاسو با طلب کوئی تاسو با لٹوئی بیموالکم پخپلو مالنو باندے محسنین چی نکاح کون کی بے غیر مسافحین نبے زنا کون کی نبے بدکاری کون کی نبے مستی اباسن کی فمستمتعتم فس اغا مہر چتا سو فیدہ واغستا بیہی پاغی سرا فمستمتعتم ندو کم زانون چتا سو فیدہ واغستا من ہننا دوینا فآتو ہننا نور کئی دویتا اجور ہننا مہرون دوی فریضتا مقرر فمستمتعتم بیہی نو د کوم زانونه چې فایده واغسته تاسو به په دې مہر سره من هن د دې خذنا فاتوهن ورکید توجورهن مہرن د دې فریضه مقرر لا جناح علیکم نشر گنا علیکم بتا سبحان فیما پاغس کے ترازیتم به چه راضی شئی تاسو خوشحال شئی تاسو بیہی پاغی سر من بعد الفریضہ پس د مقرر والینا پس د مقرر ولنا ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالی چرے علم والے و حکمت والے ومن لم یستطع سوک چه طاقت نلری منکم ستاسونا طولن مالداری این که حل محسنات چنی کاو کی دا زاد خود سرا المؤمنات چی مومنی وی سوک چی طاقت نداری ستاسونا منکم ستاسونا طولن دمالدار این که المحسنات چی نکاو کی دا زاد خود سرا المؤمنات چی مومنی وی فمما ملکت ایمانکم نو نکاح دیو کی دا اغزانو سر چه مالکان وی خلاص نستا سدا غوی من فتیاتکم المؤمنات دا اغا زوانانو جنکو مومنانو نا من فتیاتکم المؤمنات یعنی وینز سرا مومنانو چه مومنانوی دا مومنانو جنکونا چی وینزیوی واللہ واللہ تعالی چرے عالم دیر خپویگی بی ایمانکم پی ایمان نستا سبانے بعضکم من بعض زنستا سنا دزنو ندی فانکہو ہنن نکاو کئی دوی سرا بیزن اہلہن پی اجازت د مالکانو دوی واتو ہنن ور کئی دوی توجور ہنن مہرن دوی بالمعروف پخی طریقہ باندے محسناتن پدا سے حال کے چے پاک دامنی وی غیر مصافحاتن وی زنا کون کی بدکاری کون کی محسناتن چے پاک دامنی محسناتن بندی بوی غیر مصافحاتن نبی مستی وباسن کی ولا متخذات اخدان او نبا جوڑوی پٹے دوستانے نبی نسن کی پٹے
یارانی فیضا سننا نکر چ دوی په نکاح کې راوستلی شي فینتینا نو کچر دوی راتگو کو بفاحشتن بے حیائی کارتا کار د بے حیائی تا بفاحشتن په بدکارۍ سره فعلیهن نو په دوی باندې نصفو نیمه سزا ده نیمه ده ما اغا سزا علی المحصنات چې په آزاد خزو باندې ده من العذاب د سزا نه نصف ما علی المحصنات نیم اغازاب دے نیمه سزا ده د دنیا ما علی المحصنات اغا چې په آزادو خزو باندې ده من العذاب د سزا نه ذالکا دا نکاح د وینځو سره لمن د هغه چا د پاره دی خشی العنتا چیریږي د زنا نه منکم تاسو نه چیریږي العنتا د مشقت د زنا نه وان تصبروا او دا چې تاسو صبر وکئ خیر لکم دا ډیره غوره د ستاسو لپاره ډیر خیر د ستاسو لپاره والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی یرید الله الله تعالی اراده کوي لیبین لکم چې بیان کی تاسو ته احکام خپل او یهدیکم او تاسو روان کی او یهدیکم او خی تاسو ته سنن الذین طریقې دا کسانو من قبلکم چستا سن پوخاو ویتوب علیکم مہربانیوں کی بتاسو اللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ پودے و حکمت والدے واللہ یرید اللہ تعالیٰ ارادہ کئی یتوب علیکم چی مہربانیوں کی بتاسو باندے ویرید اللذین او غواریا کسان یتبعون شہواتے یتبعون چی دوی تابداری کئی الشہوات د خواہشاتو یتبعون چی دوی اختدی الشہوات پا مزو کی الشہوات د زړه غوښتونکو په سيزونو کې انت میلو چې تاسو کاغ کی چې تاسو واړی میلن پکو غوالی سره عظیمن لوی په لوی اړول سره انت میلو میلن عظیما چې واړی تاسو د حق نه میلن عظیما په اوړې دلو لوی سره یرید الله الله اراده کوي یخفف عنکم چې آسانی راولی پتا سو باندې او خلق الانسان ضعیفا پیدا کړی شوی د انسان کمزور یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو لا تاکلوا مخری اموالکم مالونه دیو بل بینکم په خپل منځ کې بالباطل پنارواو طریقه باندې پناروا طریقه په حرام طریقه پناہ کا الا ان تکون تجارتن مگر کوي تجارت سوداګری انت رازن درزا د خوشالۍ منکم ستاسو طرفنا ولا تقتلوا انفسکم موجنی زانون خپل یوبل موجنی یوبل ان الله وشک الله تعالی چره کان بكم رحیم پتاسو مهربان دے اللہ پتاسو مهربان دے من یفعل او چاچ دا کارو کو من یفعل چاچو کو ذالک دا کار عدوانن پزیاتی و ظلمن او پظلم سرا فسوف نسلیه نارا نزرد چمنگ بے ور داخل کو نارا نورتا وکان ذالک علی اللہ یسیر دے دا کار پر اللہ تعالی بانی آسان ان تجتنبو کچے تاسو زان ساتے کبائرہ دلوی گناوننا ما اغتن ہونا چی تاسو منکڑی شوی ہے عنہ د اغینا نکفر نمونگ بوری جو
منگ با معاف کوانکم تاسو تا سیئاتکم گناون استاسو وندخلکم منگ با داخل کو تاسو مدخلا کریما زید داخل ولو عزت منتا مدخلا کریما زید داخل ولو عزت منتا ولا تتمنوا او ارزو مکوي ارمان مکوي انہیں مغواڑے ما اغسیز فضل اللہ به چه غور کرل اللہ تعالی به پاغی سرا بازکم زنتا سنا علا بازن پزنو باندے ما فضل اللہ اغشی چه غوروالی ورکرل اللہ تعالی به پاغی سرا بازکم زنستا سنا علا بازن پزنو باندے لرجال د سڑو د پار نصیبن پل ایسا دا برخ دا مما دا سنا اکتسبو چی دوی گٹلی وی ولنساء د خضر پارا نصیبن ایسا دا برخ دا مما دا سنا اکتسبنا چی گٹلی وی دوی وصل اللہ غوارد اللہ تعالی من فضله فضل داغو ان اللہ بے شک اللہ تعالی چرے کان بکل شیئن علیما دے پر یسیبانی پوزات ولکل جالنا او د هر چا د پاره منګه ګرځولي او هر یو لره منګه مقرر کړلی ګرځولي موالیا وارثان مما د هغه مال نه ترکل والدان چې پریخي وي مرپلار ولقربون او خپلوانو دا هغه مال نه چې پریخي مرپلار او خپلوانو والذین او کسان عقدت ایمانکم چی شوی وی لوز وسرستاسو والذین او کسان عقدت چی ترلی شوی دی ایمانکم قسمون استاسو دا غوی سرا فاتوهم نصیبهم نورکی دویتا خپل برخا ان اللہ کان علا کل شین شہیدا بے شک اللہ تعالی دے پر یوسیز بانے شہیدن مخامخ حاضر ناظر الرجال نارینا قوامونا مشران دی حاکمان دی علی النساء پخو زبان دی قوامونا کلکلار لی حاکمان دی زموار دی علی النساء پخو زبان دی بما فضل اللہ اغوا جبان دے چا غوروالے ورکرلے اللہ تعالی بعضهم زنی دوینا علا بعضن پزنو باندے و بما انفقو او ذکر چی دا نارینا خرچ کئی من اموالم دخپلو مالوننا الرجالو نارینا قوامون حاکمان مشران دی علی النساء پا خضو باندے بما پا سبب دا اغچے فضل اللہ غوروالے ورکرلے اللہ تعالی بعضم زنی د دویلا حلا بعضن پا زن نور باندے و بما او پا دے وجہ باندے انفقو چی دوی خرچ کوي من اموالم د مالون خپلونا فصالحاتو فسنیک خزی فسنیکان خزی قانتاتن تابداری کون کی حافظاتن حفاظت کون کی د مال د خاون د مال او د ځان حفاظت کون کی د مال او د ځان للغیب په وخت د غیب والی د خاون کې للغیب په وخت د غیب والی د خاون کې پیش شاد خاون بما حفظ الله چې حفاظت کړی دی الله تعالی بما حفظ الله په سبب د هغه چې ساتنه کړل الله تعالی د دوی دوی خاوندان ورکړل دوی ساتل واللاتی اغه زنانا تخافون چې تاسو یریږئ نشوزهن د بد اخلاقی د دوینا د بد خویی د دوینا فعزوهن نصیحت ورته کوي وهجروهن او پریک دی دوی فی المزاج په زید سملاستلو کې وضربوهن اوه دوی لرا فین اطانکم فسک دوی خبر منیستاسو فلا تبغو تاسو ملټوي علیهن په دوی باندې سبیلن سلار د ملامتیا د طلاقو
فلا تبغوا ملټوي علیهن په دوی باندې سبیلن سلار. فلا تبغوا علیهن سبیلا نو ملټوي په دوی سبیلن الزام سلار د ملامتیاو د طلاق. ان الله کان علیا کبیرا شک الله تعالی علیا ډیر اوچت دی کبیرن ډیر لوی دی. وین خفتم که یریږئ تاسو شقاق د مخالفت نه بینهما په منځ د دې دواړو کې د ښځې د خاوند کې فبعثوا نو لګئ حکما یو منصف حکما یو فیصله کوونکې یو منځګړی من اهله د کور والا د سړینا و حکما او یو منځګړی یو منصف یو فیصله کوونکې من اهلها د ښځې د کور والا نه. ان یریدا که اراده وکړه دې دواړو اصلاحا د جوړې د روغې یوفق الله الله به توفیق ورکړي دې دواړو ته بینهما د دې دواړو ترمنځ یوفق الله یو ځایوالی به راولي الله تعالی بینهما په منځ د دې دواړو کې. ان الله کان علیما خبیرا بېشک الله تعالی علم والی او خبردار دی. وعبد الله بندگی د الله تعالی کوي. وعبد الله یو الله او منه په بندګۍ سره متازی کوي د الله تعالی. ولا تشرکو به او شریکان مو جوړوي دغه سره شیئا هیڅ یو څیز شریک مو جوړوي دغه سره هیڅ. بالوالدین او د مور پلا سره احسانا خسلوک کوي. بذل قربا د خپلوانو سره والیتاما د یتیمانو سره والمساکین د مسکینانو سره والجار ذل قربا د گاونډي سره والجار ذل قربا د گاونډي سره چې خپلوان وي. او بذل قربا خپلوانو سره یتیمانو سره والمساکین غریبانو سره والجار ذل قربا او د گاونډي نږدې سره والجار الجنوب او د گاونډي لري سره والجار الجنوب او هغه گاونډي سره چې الجنوب چې وړاندې دی یعنی چې ستاسو نه لري دی په اړخ باندې دی. والصائب بالجنب او د ملګري د ډډې سره د څنګ د مرګري سره د خوا د مرګري سره. ابن السبیل د مسافر سره. وما ملکت ایمانکم او د خپل مال سره یعنی غلامانو سره. وما ملکت ایمانکم د خپل غلامانو سره. ان الله بیشک الله تعالی چې لا يحب نخوخی من اغسو کان مختالا فخورا چې تکبر کوي او لافی کوي. فخورا فخر کون کې وی. فخورا خپل استاینه کون کې خپل صفت بیانون کې. الذين کسان یبخلون چې دوی شومتیا کوي بخل کوي ويأمرون الناس حکم کوي خلقو ته بالبخل په شومتیا سره ويكتمون دوی پټي ما آتاهم الله هغه چې ورکړل الله تعالی دوی ته من فضله د خپل مهربانۍ نه. واعتدنا للکافرین من تیار کړل کافرانو د پاره عذاب مهینا عذاب سپکونکې عذاب ذلیل کونکې. والذین کسان ينفقون چې خرچ کوي اموالهم خپل مالونه رئاء الناس د پاره د خودلو د خلکو. ولا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر ایمان نه لري په الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر نه پر ورځ وروستنۍ باندې. ومن یکن الشیطان او هغه څوک چې شیطان له دغه د پر قرینن ملګری فساء قرینا نو بد دی دا ملګری نو ناکار ملګری. وما ظالم او څه نقصان دی د دوی لو آمنو که ایمان راوړی وي دوی بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر پر ورځ د قیامت پر ورځ وروستنۍ باندې. وانفقوا خرچ کړی وي مما د هغه څه نه
د زنی دا غمال نه رزقهم الله چې الله ورکړل دوی ته کان الله دی الله تعالی به ملیم دوی باندې پوا ان الله بیشک الله تعالی لا یظلمو ظلم نه کوي مثقال ذره په قدر د ذره باندې په قدر د ذره باندې مثقال ذره په اندازه د یوې ذره وَإِن تَكُ حَسَنَةً او کوي دا ذره نیکی وَإِن تَكُ حَسَنَةً او کوي دا ذره نیکی یضاعفها نزیاتوی اللہ تعالی غیلرا ویوتی اور کئی من لدنه د خپل طرفنا اجر عظیم اجر ډیر لوی فکیف نصرنگ حال وی سحال وی اذا جنا کله چې مونږ راولو من کل امتین د هر یو امتنا د هر یو ډول نبی شهیدن گوا وجنا بکاو مونږ راولو تعالی هؤلاء په دوی باندې شهیدن گوا یوم اذن پدا غرض باندې با یود الذین خوخوی با اغا کسان غواړي با کسان خوخوی با کسان کفر چې کافران دي او سور رسول دوینا فرمانی کړل د پیغمبر لو تسوا بهم الارض دا چې اوار کړی شي په دې باندې زمکا لو تسوا چې برابر کړی شي اوار کړی شي به مراد چې په دې باندې زمکا ولا یکتمونا او نبشی پټولې د الله تعالی نه حدیثن یو خبره الله نه به خبر دوی نشي پټولې یا ایه الذین آمنوا المؤمنانو لا تقربوا الصلاة منز دې کې گئی مانزتا وانتم چې تاسو یې سکارا پنشکی تاسو پنشکی نو مستمنز دې کې گئی حتا تر دې پوره تعلمو چې تاسو پوښی ما تقولون چې تاسو سوای چې پوښی ما تقولون پاغه سبانه چې وای ولا جنبن او منز دیکھے گئے مستا په جنابت کې یعنی په غسل کې د پلیتای کې په حال د جنابت یعنی په حال د پلیتای کې الا عابر سبیل مگر کئی تیری دن کی دلارے الا عابر سبیل مگر دا کتیری دن کی دلارے حتی تغتسلو تردی پرچ تاسو غسلو کئی تردی پرچ تاسو علام بے غسلو کئی وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ کچھے تاسو بیماران او علا سفرین یا پا سفر باندے او جا یارا شیحدن یو قسمن کم ستاسو من الغائتے د کندنا د قضای حاجتنا یعنی د دسماتنا د لیټریننا بیت الخلانا او لا مستم النساء یا یو زیشوی تاسو د خود سرا یا تاسو لاس لګولې وي د خود سرا فلم تجدو تاسو نمومای ما ان ابو فتیممون تیمم کوي سعیدن طیبا په پاک خاور باندې فمسو نمسکای بیوجوکم خپل مخونا وایدیکم او لا سنخپل ان اللہ بیشک اللہ تعالی چرے کان عفوا غفورا بخون کے دے او معاف کون کے دے شک اللہ تعالی معاف کون کے دے غفورا او بخون کے دے علم ترى تنگورے الى الذين قسانت اوتو نصیبا چاغو تور کړي شوی دی او برخه من الكتاب د کتابنا یشترون اخلی الضلاله گمراهی ويريدون او دوی غواړي دوی اراده کوي انت ذل السبیل چې تاسو گمراه کی انت ذل السبیل چې تاسو ورک کی هویریدونا او غواړي دوی اراده کوي انت ذل السبیل چې تاسو رکا کای لارو چې تاسو د دین لار روکا کئی انت ذلو چې ورکا کئی تاسو سبیل سملار تاسو گمراه شئ سبیل سملارنا
والله علم الله پویږي ډېر خو بیا دایکم په دشمنانو استاسو باندې وکفا بالله ولی او کافی دی الله تعالی دوست وکفا بالله نصير او کافی دی الله تعالی مددگار من الذين دا کسان نه هادو چې يهوديان دي يحرفون بدلوي الکلمه کلمه عن موازي د خپل زینونا خبر بدلوي خبر لا د الله عن موازي د خپل زینونا ويقولون دی وی سمعنا من اوریدو اوریدل من حکم واسینا من نه دې منله واسمع واورا غیر مسمعين نی اورولې شوی واسمع واورا غیر مسمعين واسمع واورت غیر مسمعين تا ته دې اوریدل اونکړې شي تا ته اوریدل اونکړې شي وراعنا او دوی لفظ دراعن وی لین چتا وی بالسنتم په جبخ په باندې وراعنا او وی دوی لفظ دراعنا لین چتا وی پتاولو بالسنتم په خپل جواب باندې وتانا دوی عیب لګئی په دین په دین کې وتانا او په بد ویلو سره په دین په دین کې ولو انهم کچری دوی قالو دوی ویلو سمعنا چې مونږ واورید واطانا مونږ تابعداري کو واسمع او اور وانظرنا مونږ ته نظر وکا لکان خیر اللهم ندا بخام خاډه غوړه وې د دوی د پاره وقومو او ډیر برابرون کی بوي او ډیر برابرون کی بوي ایا واقوم او مضبوطه بوي ولکن لعنهم الله لیکن الله تعالی لعنت کړل په دوی باندې به کفر د دوی د کفر د وجه فلا یؤمنون پس دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لګو یا ای الذین یا کسانو اوتل کتاب چورته کتاب ورکړی شوی دی حامینو ایمان نه وړي بما پاسبای نزلنا چې مونږ را لېږلي دي مصدقن تصدیق کون کے لما دا سماکم چتا سر دی من قبل مخ کے دینا انت مسا چمنگبا خاڑکو منگبا روانکو وجوہن مخونا فنردها نوافس بیکو منگا علا ادبار پشاگانو خپلو باندے من قبل مخ کے دینا انت مسا چ روان بکو منگا خاڑب منگو وجوہن پا مخونو باندے یعنی روان بکو مخونا فنردا نمبئی واړو علا ادبار پشاگانو خپل باندې او نه لعنهم یا بمنګ لعنت کو په دوی باندې کما لعنه لګ څنګه چې موږ لعنت کړو اصحاب السبت پروز د خالی والو باندې وکانه امر الله مفعولا او دې دا کار پورا کړی شوی وکانه امر الله او دې کار د الله تعالی مفعولا کړی شوی ان الله بیشک الله تعالی لا یغفر نبخی ان یشرک به چې شریک سره جوړ کړی شي چې شرک سره وکړی شي ويغفر ما دون ذلك وبخنه کوي ما دا غسدون ذلك چې دین الله ودی لمن اچاته یشاو چې خوښی شي او مې یشرک بالله چې شرک کو الله تعالی سره چې شریک جوړ کړ الله تعالی سره فقد افترا اسما عظیما یقینا د جوړ کو اسم عظیم لوی گناہ فقد افترا یقینا د جوړ کړو اسم عظیم لوی گناہ علم ترایتن ګورې الذين کسان ته زکون انفسهم چې پاکوي خپل ځانونه بل الله بلکې الله تعالی چې زکی پاکي مې شاو چې چالو غواړي ولا یظلمون دی باندې به ظلم نه کړی شي فتیلن فقدر د مزي په اندازې د تار د کجوري د ډوکی ولا یظلمون فتیلا او دوی باندې به ظلم نه کړی شي فتیلا اندازه د تار د ډوکی د کجوري انظر ګورا کیف یفترونا سرنګ دوی جوړوي الله په الله تعالی باندې کذب درو وکفا به اسم مبینا
او کافی دے دا کار گناہ کارا، پورا دے دا گناہ کارا. علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، علم تر ایتن گوری الی الذین کسان تا اوتوا نصیبا چورکلی شو دی دوی تیولو یا برخا من الکتاب دا کتاب نام، یؤمنون ایمان ناوڑی بالجبت پا بوتانو بانے و طاغوت پا شیطان بانے. یؤمن دوی ایمان راوڑی بالجبت پا جادو بانے پا کوڑ منترو بانے، یا بالجبت پا بوتانو بانے و طاغوت پا شیطان بانے. بالجبت پا کوڑ منترو جادو و طاغوت پا شیطان بانے. و یقولون وائدی للذین کسانو تام کفرو چه کافران دی، هاولائی دا کسان احدا خبرابر دی، ہدایت وردی خبرابر دی، من اللذین دا کسان آمن چه مومنان دی، سبیلن پا دن کے پلارد دن کے. دا کافر دا مومنان نا دیر ہدایت وردی دا خلق دی. وَيَقُولُونَ وَائِدِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا دا کسان پا بارکی چه کافران دی، هاولائی دا کسان دا کافران احدا خلار مندن کری، من اللذین دا کسان نا آمن چه مومنان دی، سبیلن دا لار پہ اعتبار سرا. اولائک اللذین دا کسان دی لعنهم اللہ چه اللہ تعالی لعنت کرلے فدیبانے. ومن یلعن اللہ بچا باندے چه اللہ تعالی لعنتو کی فلن تجد لہو نصیرا، تبنو امیدہ کوئی دا پاری سوک مددگار. ام لهم آیشتے دوی دا پار نصیبن سبرخا من الملک دا بادشاہت دا اللہ تعالی نا، من الملک دا بادشاہی نہیں دا اللہ تعالی دا بادشاہی نا. فیضن کنی پا دغا وقت کے بلا یوتون الناس دوی بنمی ورکڑے خلقو تا نقیرن قدر دا پوستکی دا کجوی دا ڈکی. فیضن پا دغا وقت کی بلا یوتون الناس دوی بنمی ورکڑے خلقو تا نقیرن پا اندازہ دا داغ دا ڈکی دا کجوری. نقیر کجوری ڈکی کے آغا چکم نرے غنے داغی غیتا ہوئی، پشان دا داغ دا ڈکی دا کجوری. ام یحسدون الناس آئے دوی حسد کئی کینہ کئی دا خلق سرا علامہ پاسبان آتاہم اللہ چلنا تراور کلیتا من فضلہی دخل فضلنا. فقد آتینا کنا منگور کرلی آل ابراہیم خاندان دے ابراہیم علیہ السلام تل کتاب والحکمت و علم پود دن وآتینا منگور کرلی دویتا ملکن عظیمہ بادشاہت دیر لوئی. ومنہم فزنی دوینا من اغسوکتی آمن بی چیمائی راولے پد باندے. ومنہم اوزین دینا من اغسوکتی صدان ہو چمن اکڑی دی ددنا. ومنہم وزنی آسوک دی من آمن بی چیمائی راولے پاغ باندے. ومنہم او باز دینا من اغسوکتی صدانو چے واوڑی دل ددنا. وکفا بی جہنم سعیرہ او کافر جہنم اور بلکڑے شوے پورا دے جہنم تیز اور. ان الذین بیشکا کسان کفر جے کافران دی بیتنا زنگ پیتنو باندے انکار کرلے زنگ دیتنونا. سوف نسلیہم نار زد چموے داخل کورتا کلما نزجت کل چوس وزیگی جلودم سرمنی دے دوی بدلنام نمونگو بدل کو دویلا جلودن سرمنی غیرہ نور داغینا لیذوق العذاب دیر پا چوسکی تازہ عذاب. لیذوق العذاب دیر پا چوسکی تازہ عذاب نوی عذاب.
ان اللہ بے شک اللہ تعالی چرے کان عزیزن حکیما دے زور و حکمتن والا والذین کسان آمنوا چیمان نوڑے وعملوا الصالحات عملن کئی نیک دو سنت برابر سندخلهم زدہ چموے داخل کو جنات باغون تا تجری چی بئی گی با من تحت الانہار داغدلان دی ولی نہرنا خالدین فی ہمیشہ پائے کے ابدا ہمیشہ ہمیشہ لہم دیر پارا فیا پدے کیا ازواجن بیبیان دی مطہرتن پاکی صفا وندخلهم امم داخل کو ظلن ظلیلا سوری گرتا سورتا چی گر بئی ظلن ظلیلا اغسوری آرام کون کی تا یا ظلن ظلیلا اغسوری سیرے اگدو اگدو ان اللہ بے شک اللہ تعالی چے یامرکم حکم کئی تاستان تو ادول اماناتے چادا کئی مانتون تاسو الى اہلیا حق دارو داغویتا اللہ حکم کئی تاستا یامرکم حکم کئی تاستان تو ادول اماناتے اور سوائے امانتون اخفل الى اہلیا داغی حق دارو تا وَإِذَا قَمْتُمْ کَلْجَ فیصلہ کوئی بین الناس پا منز دخل کو کی انتحکم بالعدل نفیصلہ کوئی پا انصاف سرا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چے نعما یعظکم خنصیت کی تاسو تبھی پدے سرا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چے کان سمیعا بصیر دیوری دن کے ولی دن کے یا ایہا الذین آمنوا مومنان اطیعوا اللہ خبرد اللہ منے واطیعوا رسول خبرد پیغمبر منے و اولی الامر منکم او دا حاکمان اخپلو و اولی الامر منکم او دا خاوندانو دا حکم ستاسو ان دا حاکمانو و ان تنازاتم وزکر چہتاسو پا جگڑ شوئی فی شین پیو کار کی پیو سیس کی فردون واپس کئی اللہ اللہ تا والرسول و پیغمبر تا ان کنتم تؤمنون باللہ کئی تاسو ایمان راولنگی پر اللہ تعالیٰ بانے والیوم الاخر و پر روز رستنے باندے ذالک خیرون دا غردا واحسن طویلا او انجام خدے ذالک خیرون دا کار دیر غردے واحسن طویلا او دیر خیستہ دے دا آخر خاتمے پا لحاظ سرا پا آخر خاتمہ کی خدے تأویلا پا انجام کے نے پا آخر خاتمہ کی علام تر آیتن پوئے گی آیتن گورے الالذین کسان تیزمون چودے گمان کئی دعوی کئی انم چی بے شکدو یامن ایمان نوڑے بما پا کتابان انزے لے کا نازل کرشو دیستا طرف تا من قبل کا پخواستانا مخکستانا یریدون دوی غواڑی ایت حاکمو چی دوی فیصلوسی الالطواغوت شیطان تا الالطواغوت شیطان تا وقد مرو او حال لے چی دو تا حکم کڑے شوی دے این یکفرو بی چی دوی کفرو کی بدے طاغوت بانے کفرو کی مخالفتو کی دے طاغوت ویرید الشیطان شیطان غواڑی ان یضلهم چو گمراہ کی دوی لرا غلط کی دوی لرا ظلالم بعید پا گمراہ کولو بعیدن لرد حقنا وَإِذَا قِيلَ مرکت چولی شدیوتا تعالی وراشای الاما اغسیس طرف تنظر اللہ چا اللہ تعالی نازل کرلے ویلی الرسول او پیغمبر طرف تراشے رأیت المنافقین تبین منافقان یسدونن کسدودا واپس کی گی بستانا اوڑستانا عن کسدودن ستانا پو اوڑی دلو سرا فکیف اذا صابتم نصرنگ بحالی دے اذا صابتم کرچ ورسی کی دویتا مصیبتم بما پدے سبب بانے قدمت ایدیما کسب دا گناونو چی مخیلی گلی ایدیم لا سند دے ثم جاؤکا بیاراشی تاتا یحلفون دوی قسمون کئی باللہ پر اللہ تعالیٰ بانے ان آردنا چیرادنا دا کڑی منگا اللہ احسانا مگر دا نیکائی و توفیقنا و دا جوڑی جاڑی دا جوڑی خبر منگا کڑا موافقت اولائک اللذین دا کسان دی
یعلم الله چې معلوم دی الله تعالی ته ما اغس فی قلوب چې دوی په زړونو کې دي فارزنهم نزان نانګار کا په دوی باندې ځان بشکا کا په دوی باندې فارز مخواړ وانهم د دوی نه وعزم نسیت ورتو کا خون ورتو کا وقل لهم وای دوی ته فی انفسهم د دوی په حق کې قولم بلیغا خبر د خیر خبر اثرناکا خبر تاثیرناکا خبر اثر والا وما ارسلنا من رسول نه د لګلې منګه هیڅ یو پیغمبر الا مگر دې لپاره لګلې لیو تو چې حکم یې ومنل شي چې تابعداري وکړي شي باذن الله په حکم د الله سره ولو انهم کچری دوی از ظلمو چې ظلم کړي وي ان پسم په خپل ځان باندې جاو کا راغلې وی تا جاو کا بیا راشي تا سکا راغلې وی تا تفستغفروا نو بخنه دوی غواړي واستغفر الله دوی بخنه غواړي د الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښتلې وي د دوی د پاره پیغمبر بخنه غوښتلې وي لهم دوی لپاره رسول پیغمبر لوجد الله دوی بخامخه مندلې وي الله تعالی تواب الرحیم توبه قولون کې مهربان فلا وربک قسم می استا پربانی فلا وربک فصدا سندا وربک قسم دې استا پربانی لا یؤمنون چې دوی مؤمنان ندي حتا تر دې پورې حکیمو کچ دوی فیصلو کی پتا باندې حتا یحکمو تر دې چې دوی منصف وګرځي تعالی را یې پتا باندې فیصلو کی فیما په هغه معاملو کې شجره بینم چې پیدا شي وي د دوی ترمنځ ثم لا یجدو بیا بدوی نمومی فی انفسهم په خپل زړونو کې حرجن خفغان تنگسیا مما د هغه فیصلینا قضیت چې تاول فیصله کړل ويسلموا تسلیما او دیومنی په پوره منلو سره ويسلموا دیومنی تسلیما په خوشاله سره ويسلموا تسلیما او دوی غاړه کې دی په غاړه خودلو سره ولو اننا كتبنا کچره منګه مقرر کړو علیم په دی باندې ان اقتلوا چتاسو وجنای ان پسکو خپل ځانونه او خرجوا من دیارکم یعوذ د کورونو خپلنا ما فعلوه نبدا کار کړي وي الا قلیل مگر لګو کسان منهم د دوینا ولو انهم کچره دوی فعلوا کړي وي ما غس يعذون بي چې نصیحت کولې کیږي دوی ته ما يعذون بي اکا چې خود نه کولې شي دوی ته نصیحت کولې شي دوی ته بي پای سره لکان خیر لهم دا وړل زیاته خیر او د دې لپاره لکان خیر لهم نو دا به خو د دوی لپاره واشد تثبیت او ډېر زیاته په خولو د ایمان کې واشد تثبیت او ډېر سخت بوي په مضبوطولو د ایمان کې وایزنه په دغه وخت کې لآتنا موږ ورکړو دوی ته من لدنا د خپل طرف ناجر عظیم اجر ډېر لوی ثواب ډېر لوی ولا هدینا موږ دې مضبوط کړو صراط مستقیم پلار برابر باندې پلار نه غیبانه موږ ورته هدایت کړې وې صراط مستقیم د لارې نه غي ومن یطع الله او چا چې تابعداري د الله تعالی وکړه چا چې خبره د الله ومنله ور رسول او د پیغمبر فاولائک نو دا کسان مع الذین مرګری دا کسانو بی انعم الله چې الله تعالی مهرباني کړل علیم په غیبانه انعم الله چې الله تعالی فرزونه کړل الله تعالی سوت کړل علیم په دی باندې من النبینا د پیغمبرانو نا والصدیقین او د رښتونو کسانو نا صدیقینو نا والشهداء د شهیدانو نا والصالحین د نیکانو صالحانو نا د نیکانو خلقو هو حسن اولئک رفیقا او خدای د دوی په ملګرتیا کې وحسن او خدی اولئک دا کسان رفیقن په ملګرتیا کې خدی دا کسان رفیقن په ملګرتیا کې ذالک الفضل من الله دا فضل له د الله طرفنا دا مهربانی دا د الله طرفنا وکفا بالله کافی اللہ تعالی علیمن پورا علیمن پوا
پورا دے اللہ تعالی علیمن پوا یا ایھا الذین آمنوا مومنانو خذوا حذرکم واخلی حذرکم وسلخ پلا سامان د بچاو خپل اسلحه فانفروا ذی ثباتن ڈلے ڈلے یعنی جدا جدا او انفروا یوز جميعا په جمع سره وان منکم یقینا زن تاسو لمن ها مغا کسان لا یبتن چرست کی سستی کی فین صابتکم نو کچره ورسه تاسو ته مصیبت تکلیف قال دی وی قد نعم الله یقینا مهربانی کړل الله تعالی علی په ما باندې انعم الله الله تعالی انعام کړل مهربانی وکړه علی په ما باندې از لم اکم ماهم دا چې زنوم د دوی سره شهیدن حاضر شکر دی چې زور سره نو ولین اصحابکم کچره ورسیږي تاسو ته فضل مهربانی مال غنیمت پیسې دولت ګټه فتح من الله د الله طرفنا ليقولن خامخا ويدا منافق کلم تکم بینکم گویا چې نو بینکم ستاسو ترمنځ او بینو په منځ د کې مودتن سو دوستی یا لیتنی حیرمان دے کنتماهم چې زوید دوی سره فافوز فوز نظیما زبا کامیاب شوه په کامیابی لوی سره زبا کامیاب شوه په لوی کامیابی سره فلیقاتلنو جنگ دیو کی فی سبیل الله پلار الله تعالی کی الذین کسان یشرون الحیات الدنیا چې خرڅوي ژوند دنیا بالآخرت په آخرت بدله کې پس جنگ دیو کی فی سبیل الله پلار الله تعالی کی الذین کسان یشرون چې خرڅوي الحیات الدنیا دنیاوی ژوند بالآخرت په بدله د آخرت کې او من یقاتل فی سبیل الله او څوک چې جنگ کوي پلار الله تعالی کې فیقتل بس دی وجل شو او یغلب یا غلبه وکړه زورور شو غالب شي فسو پنو تین زده چې موږ ورته ورکو چې نظیمه اجر ډیر لوی او مالکم او سشودی تاسو لا تقاتلوا چې تاسو جنگ نه کوي فی سبیل الله پلار الله تعالی کې مالکم تاسو له سشودی سو زر دے تاسو لا مالکم سو زر دے سبانا تاسو لا تقاتلون چې تاسو جنگ نکوي فی سبیل الله پلاد الله تعالی کې والمستضعفین او حال چې هغه کمزوری من الرجال د سړونا او نساء د خزنا والولدان د بچونا ماشوماننا الذين غيقون جدي وي ربنا رب زمنګ اخرجنا منګ او باسا من هذه القريه الظالمه د دې کلینا من هذه القريه د دې کلینا چې الظالمه اهلوا ظالمان دي دي اوسیدون کی وجعلنا مقرر کا زمنګ پاره ملذن کا خپل طرف نه ولین دوست وجعلنا مقرر کا وګر زمنګ پاره ملذن کا خپل طرف نه نصيرن مددگار مدد کو انکے الذين كسانا من ایمان نہ اڑلے یقاتلون دوی جنگی فی سبیل اللہ پناہ اللہ تعالی کے والذین کسان کفر جو کافران دی یقاتلون دوی جنگی فی سبیل الطاغوت پلار د شیطانانو کی فقاتلون جنگو کہ اولیاء شیطان د شیطان دوستانو سره ان کید شیطان یقینا چل ول شیطان چرے کان ضعیف کمزور ہے علم تر تن ګوره ال الذين كسان تقيل لهم چدو تویل شوی دی کفو منکای بن کای ایدیکم خپل لا سنا د جنگ واقیموا الصلاه او کوي منز قائم کوي منز نه غدروي منز واتو الزکات ور کوي زکات فلما کتب هر کله چې فرض کړي شو علیم په دی باندې القتال جنگ اذا فريق يودل په دغه وخت کې منهم دوی نه يخشون الناس يريدل د خلقنا د کافرون کا خشیت الله پشان د یرید الله تعالی او شد خشیه بلکې زیات پیره کې وقالوا ايد رب يا رب زمنگا لما كتبت تاول فرض کړلې وای دې فرض ک پالینا پمنګ باندې القتال جنگ لولا خرتنا کچره موږ درست کړه وې علاج نه قریب نیټه نږدې تا لولا خرتنا
ولی دې مونږ رستنی کړو علاجن قریب نیټی نږدې تا قل ورته وای متاع دنیا قلیل سامان د دنیا ډیر لګ دی والآخرت خیر آخرت غره دی لمن د هغه چا لپاره اتقوا چیریږي د الله نه ځان ساتي د نارواونا ولا تظلمون فتیلا او ظلم به نه کړی شي په تاسو باندې په اندازه د تار د اډو کې د کجوري فتیلن په اندازه د تار د کجوري د اډو کې اینما تکونو کوم ځای کې چې تاسو نه یدرکم الموت لاندې به کی تاسو سره مرګ او برسې تاسو سره مرګ او بمومي تاسو سره مرګ ولو کنتم اگر کې تاسو فی بروج مشیدا فقلاگانو مضبوطو کې مضبوطو کلاگانو کې وین تصبهم کچره ورسیږي دوی ته حسنتن خوشالي یقول دوی وی حاذ من عند الله دا د الله طرف نه دی دا خوشالي د الله طرف نه ده وین تصب کچره ورسیږي دوی ته سیئتن تکلیف یقول دوی وی حاذ من عندک ای پیغمبر دا ستاسو طرف نه ده دا ستاسو وجه ده قل ورته کل من عند الله هر څه د الله طرف نه دی که خیر ده او که شر ده او خوشائی ده او که خفګان ده د الله طرف نه دی فما لهؤلاء القوم نصح لدې قوم چې لا یکادون یفقهون حدیثا چې نږدې نه چې دوی پوښي په خبره باندې فما لهؤلاء القوم واستشهدوا دي خلق لا یکادون چې نږدې نه دي یفقهون چې دوی پوښي حدیثا په خبره باندې ما سابق من حسنتن اغا چورسیگی تا تا من حسنتن صد خوشحالی نفع من اللہ ندا اللہ طرف ندی ندا خوشحالی دا اللہ طرف ندا وما سابق اغا چورسیگی تا تا من سیتن صد تکلیف نا پریشانی نا خفگان نا فمن نفسک ندا دا طرف استا دا نفس ندی دا استا دا نفس دا طرف ندی فمن نفسک ورسلناکا او تمنگلی گلی لناس دا خلقو دا پار رسولان پیغمبر وکفا باللہ شہید پورے دے اللہ تعالیٰ لی دن کے حاضر ناظر یا گواہ من یطع الرسول چاچے خبر او من پیغمبر فقد اطاع اللہ کنند خبر د اللہ تعالیٰ او من لا ومن تولا سوک چوا پشو سوک چو گرزید فمار سلنا کا نتمنگنے لے گلے پیغمبر علیم پدے بانے حفیظن زموار حفیظن زموار ساتن کے ويقولون وايدي طاعة خبر من اللي طاعة زمن خو تابداري دا کار زمن تابداري دا فإذا برزو من عندك واسکل چه دوی راوزی استاد خوانا فإذا برزو کل چه دوی وزی من عندك استاد خوانا بیت طائفتن نمشورکی طائفتن یوڑلا منهم دو دوینا مشوری که یوڑلا دو دوینا دشپی غیر اللذی خلاف داغنا بے داغنا تقول چی تاویلی چی تیوائی واللہ یکتب اللہ تعالی لکی ما غصیو بیتون چی دوی مشوری که دشپی فارزانم نو بے پرواش دو دوینا مخوارو دو دوینا زان پہ بے شک کا وتوکل علی اللہ زان اس پارا پاللہ تعالی بانے وکفا باللہ وکیل پورا دے اللہ تعالی وکیلن کار جوڑا ان کے کار ساز افلا یتدبرون القرآن آیا پس دوی سوچ نہ کئی پا قرآن پاک کے افلا یتدبرون القرآن آیا دوی سوچو فکر نہ کئی پا قرآن پاک کے ولو کان کچروے دا قرآن من عند غیر اللہ دا طرف دا غیر اللہ نا دا اللہ نا لاو دا بلچا طرف نوے نو لوجدو خامخا دوی با مندلے فی پدے کے اختلافن کسر اختلاف دیر زیاد اختلاف دیر فرق اختلافن فرق تفاوت اختلاف کسیرن دیر وَإِذَا جَاءَهُمْ کل چراشی دویتا امرن یو خبر من الامن دا امننا دا امن اویل خوف یاد یری ازاعو بیهی نو اغا مشہور کیا غیلرا ازاعو بی نو اغا خور کیا غیلرا ازاعو نو خوروی غیلرا خبرا ولو ردو کچے دوی رسولے وے کچے
که دوی واپس کړی وي دا خبره الی الرسول پیغمبر ته و الی اولی الامر او خاوندانو د کار ته مشرانو ته د دوی نه منهم د دوی نه ولو ردو او کو دوی رسولې وي دا خبره واپس کړی وي دا خبره الی الرسول پیغمبر ته و الی اولی الامر او خپل حاکمانو ته مشرانو ته منهم د دوی نه لعلمه الذين نخامخا پوشیبو په دې خبره باندې الذين کسان یستنبتونه چې تحقیق کولی شي دې خبره منهم د دوی نه ولولا فضل الله جنو فضل الله تعالی علیکم تاسو باندې ورحمتو او مهربانی الله تعالی لتبعتم الشیطان خامخا تاسو با لګیدل وې په شیطان پسې خامخا تاسو به روان شوي په شیطان پسې الا قليلا مگر لګ کسان بنو روان شي فقاتلوا جنگ کو فی سبیل الله فلا الله تعالی کی لا تکلف الا نفسک لا تکلف ذمہوار نہیں تو الا نفسک مگر د خپل ځان لا تکلف تکلیف نشي در کولې تا الا نفس مگر په اندازه دو د نفس تا وحرز المؤمنین او تیزی ورکو مؤمنانو لا عسى الله امید دے چل اللہ تعالی با یکوفا ختم بکی بن بکی باس الذین جنگ نا کسانو کفر چ کافران دی والله شد باسن اللہ سخت دے پر جنگ کے واشد تنکیلا او سخت دے پر سزا ورکولو کی ومن یشفع شفاعتا او چاچ سفارش کو سفارش حسنتا خو ومن یشفع شفاعتا چاچ سفارش کو شفاعتا سفارش حسنتا خو یکل له نویب در پارا نصیبون برخد ثواب من هذا غینا ومن یشفع چاچ سفارش کو شفاعتا سفارش سیتن بد د گناہ یکل له نویب در پارا کفل منها برخد غینا یعنی سزا بخری داغی گناہ داغی یکل له در پارا کفل بوج د گناہ انڈے منها داغینا وکان اللہ دل تعالی کل شین پر سبان مقیتن طاقت والا قدرت لرن کے یا جزاور کو ان کے وَإِذَا حُيِّيتُمْ او کلچ دعاو شیتا ستا بتحیت پہ احترام سرا وَإِذَا حُيِّيتُمْ کلچ سلام واچو لیشی پتا سو باندے بتحیت پہ سلام سرا فحیو نو جواب ورکای تاسو فحیو نو دعا کوي جواب کوي بیاحسن منا غردا غینا جواب ورک فحیو جواب ورکوي تاسو بیاحسن منا په خسته طریقه دا غینا منها دا غینا اور دعا یا واپس کوي اغه لراینه دا غی پشا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ان اللہ بیشک اللہ تعالی چرے کانا علی کل شیء حسیبا دے پر یوسس بانے حساب کتاب کو ان کے اللہ اللہ تعالی چرے لا الہ نشر حقدار د بندگی اللہ مگر دا اللہ تعالی دے لا یجمنکم خامخا تاسو برا جمع کی لا یوم القیامت پرز د قیامت بانے لا ریب فی چنشتے شک پائے کے ومن اصدق سوق دے ډیر رښتونه من الله د الله تعالی حدیثن په خبره کې سوق دے ډیر رښتونه من الله د الله تعالی حدیثن په خبره کې فمالکم وسری تاسلا فی المنافقین د منافقان مبارکی فیاتین چې دوړلې ای والله ورکسم اللہ واپس کلی دوی لرا بما کسبو پا سبب دا اعمالو دا دوی پا سبب دا کسب دا دوی یا مطلب فما لکم فی المنافقین فسوجد تاسو لرا چو گرزی دے تاسو فی المنافقین دا منافقانو بارک فیتین دوڑلے واللہ ورقسم اللہ دوی زیلکڑی دی
بما کسبو پسب دا ملنو دوی اتریدون تاسو اراده کوئ اراده لرئ ان تهدو چې تاسو هدایت وکئ من هغه چاته اضل الله چې گمراه کړل الله چې الله گمراه کړل تاسو ته هدایت کوئ هدایت کولې شي او مَن یضلل الله چاله چې الله تعالی گمراه کی فلن تجد نتبنم مید له دغه د پاره سبیلن لار د هدایت ودو خوخی دوی دا کافران ودو خوخی غواړي لو تکفرون چې تاسو کافر شئ تاسو کفر وکئ کما کفروا لکه څنګه چې دوی کفر کړی دوی کافر شي فتكونون نشيب تاسو سواء برابر ولا تتخذون منی سای منهم د دوینا مجوړوي منی سای د دوینا اولیاء دوستان حتا تر دې پورې هاجرو چې هجرت کی فی سبیل الله ولار د الله تعالی کی یو هاجرو چې پری خپل وطن هجرت کی ولار د الله تعالی کی فین تولوا کچې دوی ګرځیدو فخذوم دوی ونی سای وقتلهم وی وجنای حيث وجدتم چې بکم نه کې تاسو مومای ولا تتخذوا مجوړوي د دوینا منی سید دوینا ولین دوست ولا نصير نسوک مددگار الا الذين مگر آکسان یسلون چې دوی یو ځای کیږي الی قوم دا قوم سره بینکم چې تاسو ترمنځ او بینم د دوی ترمنځ میثاق وعدوی الا الذين مگر موجنه هغه کسان یسرون چې یوځي شي الی قوم دغه قوم سره بینکم و بینهم میثاق چې تاسو دغه ترمنځ پورې میثاق وعدوی لوزوی او جاءوکم یا راشدوی تاسو تا حسرت صدورم چې تنگوی سینې د دوی حسرت صدورم چې تنگی شیوی سینې د دوی ته جنگ ستاسو نه ان یقاتلوکم دا چې جنگو کی تاسو سره او یقاتلو یا دوی جنگو کی قوم د خپل قوم سره ان یقاتلوکم د دې خبرې نه سینې تنگی شیوی چې جنگو کی تاسو سره او یقاتلو قومهم یا جنگو کی د خپل قوم سره ولو شاء الله چې الله تعالی غوښتلې وي لسلط نخا مسلط کړي به وي دوی علیکم بتا سبحان فلقاتلوکم نخا مخاذ بجنګ دلې وي تاسو سره فین تزلوکم نکو دوی جدا شستا سنا فلم یقاتلوکم دوی جمعونک تاسو سره والقوا الیکم السلام او غرزو لتاسو تصلحا پیش کړه تاسو تصلحا روغا فما جعل الله نند مکر کړه الله تعالی لكم استاسر پر علیہم پدوی باندې سبیلن سلار د جنگ فما جعل الله نند جوړ کړه ند ګرځول الله تعالی لكم استاسر پر علیہم پدوی باندې سبیلن لار د جنگ ستجدون آخرین بیا بمتاسو آخرین نور خلق یریدون چې دوی غواړي اراده کوي ان یامنوکم چې دوی په امن شي ستاسو نه او یامنو په امن شي قومهم د قوم خپلنا ستجدون زرد چې تبمومه آخرین نور کسان یریدون چې اراده لري ان یامنوکم چې ځان په امن کی تاسو نه ځان درنه بچ کی او یامنو ځان بچ کی قومم د خپل قوم نه کله ماردو حرکت چې دوی واپس کړي شي ال الفتنه فتنه طرف ته شرک طرف ته اور کیسو فیها نو دوی ذلیل شي پاره کی فإلم یعتزلوکم نکو دوی جدا نشو ستاسونا ویلقو الیکم السلام او پیش نکڑا تاسو تا صلحا روغا جوڑا ویکفو ایدیهم او بند نکڑو لاسو نخپل د جنگنا
فخذوهم ندوی سی وقتلوهم قتل کئی حیث ثقفتموهم فکم نکی چتا سمومائی اولائکم دا کسانی جعلنا منگ گرزولے لکم ستاسر پارا علیم پدیبانی سلطانا مبینا دلیل خکارا منگ گرزولے ستاسر پارا علیم پدیبانی سلطانا مبینا دلیل خکارا بانا خکارا وما کان لمؤمنین ندی جائز دیو مومن دا پارا یقتل چا قتل کی مؤمنن بالمؤمن الا خطن مگر پا خطا سرا ومن قتلو چا قتل کو مؤمنن یو مومن خطن پا خطا سرا فتحریر رقبت نازاد ولیو غلام دی مؤمنت دمرئی دا مومن رقبت مؤمنہ مرئی مومن غلام مومن ازاد ولی ودیتن او دیت تے مسلمتن سپارلے شوی الى اہلیہی دی مڑی وارثانو تا وارثانو دو مڑی تا الا ان یصدقوا مگر دا چی دوی معاف کی مگر دا چی دوی معافیو کی دا گئی فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ پس کودا مڑے من قوم دیو داس قومنا عدو لکم چستاسو دشمنانو چستاسو دشمنان دی وهو مؤمن نو دا مؤمن دا مڑے فتحریر نزاد ولی رقبت مؤمنہ مرے مومن غلام مومن وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ کچرو دا مڑے دا اغا قومنا بینکم و بینو میساقن بینکم جساسو ترمینز و بینم و دوی ترمینز میساقن لوزو فدیتن ندیت تے لازم دے دیت مسلمتن سپارلشے الى اہلیہی دی مڑی وارثانو تا و تحریر رقبت مؤمنہ و اوزاد ولی دیو مؤمن غلام فمن لم یجد پس اغسوک چنی مندو غلام ازاد ولی نمندو نفسیام شہرین متتابعین نرجین ولی شہرین متتابعین دو میاشتے پر لپسی شہرین میاشتے متتابعین پر لپسی مسلسل توبت من اللہ دا توبت دا اللہ طرفنا توبتن دا ثانی دا من اللہ دا اللہ طرفنا توبت من اللہ دا بخنا دا اللہ دا طرفنا وکان اللہ علیم حکیم و دے اللہ تعالی علم والا و حکمتن والا ومن یقتلو چاچ قتل کو مؤمنا یو مومن متعمدا قصدا فجزاؤہ جہنم نو بدلے دا جہنم دے بدلے جہنم دے خالدن فیا میں شوی پدے کے وغضب اللہ علیہ اللہ غضب کرلے پدبانے ولعنہو اولانت کرلے پدبانے رحمت نے لے کرلے وعد لہو تیار کرلے در پر عذاب نظیم عذاب دیر لوئے یا ایہا الذین آمنوا مومنان اذا ضربتم فی سبیل اللہ کرج تاسو گرزے سفر کوئی فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالیٰ کی پا جہاد کی فتبینو نو تحقیق کوئی فتبینو تحقیق کوئی ولا تقولو موائے لمن اغچاتا القا الیکم السلام چی واچی پتا سبند سلام چی تاسو تا سلامو کی نو طور تموائے چی لستا مؤمنن اتا مؤمن نہیں تبتغون عرض الحیات الدنیا تبتغون تاسو لٹوئی عرض الحیات الدنیا سامان د دنیاوی جوان سامان د دنیاوی جوان فعند اللہ انو دا اللہ تعالیٰ سر مغانم و غنیمتون دی دولتون دی کثیرتون دیر کذالک دغرنگی کنتم تاسو ای کمزوری من قبلو دا دینا مخی فمن اللہ علیکم اللہ تعالیٰ احسانو کو بتاسو باندے فتبینون تاکیق کوئی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چرے کانا بما تعملون خبیرہ
دے پاس باندې چې تاسو عمل کوئ خبیرن خبردار ذات ته. لا یستوی القاعدون ندی برابر اغا ناس کسان. لا یستوی القاعدون ندی برابر القاعدون اغا ناس خلق من المؤمنین د مؤمنانونا غیر اولی الضرر چی ندی تکلیف والا ندی ضرر والا غیر اولی الضرر بید و ضرنا والمجاہدین اغا جہاد کون کی فی سبیل اللہ پلا اللہ تعالیٰ کے بی اموالہم پخپلو مالونو انفسهم پخپلو نفسونو باندے بی اموالہم وانفسهم پخپلو مالونو بانے وانفسهم پخپلو نفسونو باندے. فضل اللہ المجاہدین اللہ تعالیٰ غروالے ورکڑلے مجاہدین اللہ جہاد کون کلا بی اموالہم پخپلو مالونو سرا وانفسهم پخپلو نفسونو سرا للقائدین پناستو کسانو بانے درجتن دیو درجہ. وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَطُولُ سر وعد کرل اللہ تعالیٰ دا جنت. وَفَضْلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ غرکل اللہ تعالیٰ جہاد کو ان کے للقائدین پناستو کسانو بانے اجر عظیمہ پا اجر دیر لوئی سرا. فضل اللہ المجاہدین غرکل اللہ تعالیٰ مجاہدین جہاد کو ان کے للقائدین پناستو خلقو بانے اجر عظیمہ پا اجر دیر لوئی سرا. درجات درجی دی منہود اللہ طرفنا مغفرتن بخندا ورحمتن و رحمت تے. کان اللہ غفور الرحیم دے اللہ تعالیٰ بخون کے میرو باندے. ان الذین بشکا کسا توفاهم الملائکتو چی روحون اخری داغوین ملائک دا مرگ ملائک ظالمی انفسهم پدا سے حالت کے چدوی ظلم کون گری پخپلو نفسنو باندے. نو قالو دوی ورتوی دا ملائک ورتوی فیما کنتم پکم کار کی وی تاسو فیما کنتم تاسو چرتوی پکم یو کار کی وی تاسو یعنی فیما کنتم پکم دن کی وی تاسو. قالو دوی ورتوی کننا مستضعفینا منگا کمزوری گنلے شویو منگ کمزوری کڑے شویو منگا اجزان کڑے شویو فی الارض فزمگا کی. قالو دوی دا ملائک ورتوی علم تکن ارض اللہ آیا نوز مکد اللہ تعالی واسعتن فراخا فتحاجرو چتاسو حجرت کڑے وے فیہا پدے کے فاولائکن دا کسان مأواہم جانم زیدوی دوزخ تے وسات مسیرہ او بد زیدے دا دوزخ دورت للو. وسات مسیرہ دیر بد زیدے مسیرن دور گر زیدلو. الا المستضعفین من الرجال مگر آکسان المستضعفین چه کمزوری دی من الرجال د سڑونا والنساء د خزنا والولدان د بچونا لا یستطیعون حیلتن چه طاقت نلری حیلتن دس چلول دس تدبیر ولا یهتدون سبیلا او نپیجنی لار د ہجرت ولا یهتدون او نپیجنی سبیلا لار د ہجرت کولو. فاولائکا نو دا کسان عصا اللہ نزدر چل اللہ تعالی ایافو عنهم معافی بہو کی دویتا وکان اللہ عفوا غفورا دے اللہ تعالی معاف کون کے و بخون کے. ومن یحاجر چاچے حجت کو فی سبیل اللہ پلاد اللہ تعالی کی یجد فی الارض نو دے بمومی فزمگا کے مراغمن کثیرا زیند آرام دیر مومی ودے پزمگا کے مراغمن کثیرا زی دیر وسع او فراخی مراغمن کثیرا مراغمن زید آرام زی دیر مراغمن زیند آرام فائدے کثیرن دیرے وسعتن او فراخی. ومن یخرج سوک چوت ومن یخرج سوک چوت من بیت دخپل کورنا مہاجرن حجت کے ان کے الاللہ و رسولہ اللہ تا و دغ رسول تا ثم یدرک الموتو بیا لاندی کی دلر مرگ یعنی بیا پہ مرگ راشی فقد وقع اجرو واللہ یقیناً واقع شو اجر دو پا اللہ تعالی باندے فقد وقع اجرہو علی اللہ
یقینا مقرر شو ثواب ددو علی الله پر الله تعالی باندې کان الله غفور الرحیم او دل الله تعالی بون کے مہربان وَإِذَا ضَرَبْتُمْ کل چې تاسو سفر کوئ ګرځئ فی الارض وزما کی فلیس علیکم جناح نشته پتا سو باندې ګنا ان تقصروا من الصلاة چې تاسو کمیو کوي د منځنا کم کوي د منځنا ان تقصروا چې تاسو کمیو کوي کم کوي من الصلاة د منځنا ان خفتم کیرے گے تاسو ان یفتنکم الذین کفروا چتنگ بکی تاسو کافران پا فتنہ کی بواچی تاسو کافران ان الکافر یقیناً کافران چری کان لکم عدو مبینا یقیناً کافران چری داستاسو پا دشمنان دیخکارا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کرچت پدوئے کے فاقمت لهم الصلاة نو قائم و دوی دا پار منزو ادرو دا دوی دا پار منزو فلتقم طائفتن اددریگی یو ڈالا منہم دا دوینا ماکس تاثرا ولیخذو وادخلی اسلحتو اسلح اخپلے واسلح اخپلے فیضا سجدو کلچ دوی سجدو کی فلیکونو نشید دوی من ورائکم ستاسو نرستو والتأت طائفتن رادشی بلڈالا اخرى بلڈالا لم یصلو چی منزن دے کڑے فل یصلو ندو دی منزو کی ما کستا سرا ولیاخذو وادہلی حضرهم سامان دا بچاو خپل ولیاخذو حضرهم وادہلی ادنسی حضرهم خپل اسلحہ ولیاخذو ادنسی حضرهم یر خپل احتیاط خپل وَأَصْلِحَتَهُمْ أَوْ وَأَصْلَحَ خپلا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا غواړیا کسان چې کافران دي لو تغفروا چې تاسو غافل شئ عن اصلحتکم د خپل اسلحینا امتیاتکم د خپل ساماننا فیمیلون دوی به حمله وکړي علیکم تاسو باندې میلة واحده په یو پیر حمله کول حمله په یو ځل ولا جناح علیکم نشی په تاسو باندې ګناه ان کان بكم اذن کچریوی پتا سبائیں تکلیف د باران انکان بکم ازم من مطرن کچری پتا سبائیں تکلیف د باران او کنتم مرضایا تاسو نا جوڑے انتظو چی تاسو کی دے اصلیتکم خپلے وصلے انتظو چی تاسو کی دے اصلیتکم وصلے خپلے اصلحہ خپلا وخذو حضرکم او وخذو واهل حذرکم احتیاط خپل یرا وخذو حذرکم انہی سے یرا خپلا ان اللہ بیشک اللہ تعالی چے اعد للکافرین تیار کر لے کافران دا پر عذاب مہین عذاب پکو ان کے عذاب ذل کو ان کے فاذا قضیتم الصلاۃ کل تاسو منذ کای فذكر الله ان اللہ تعالی یاد و قیاما پولاڑا وقودا پناستا والا جنوبکم پخپلو اڑخونو باندے پل طرفونو باندے فَإِذَا مَأَنَنْتُمْ کل جتاسو پارام شئی فَاقِيمُ الصُّلَاةَ نپا بندی کوئی دمانزو ان الصلاة یقینا مسرے کانت علی المؤمنہ دے پا مومنانو بانے کتابا فرض کڑے شوے موقوتاً پا وقت مقرر باندے وَلَا تَهِنُوا سستی مکوئی فی ابتغاء القوم پلٹو دا قوم کافرانو کے دا پرد جمع ان تکونو تعلمونا کچیتاسو ان تکونو کچیتاسو تعلمونا پا تکلیف کے گئے درمن کے گئے دردمن کے گئے پا تکلیف کے گئے فإنم یقیناً دا کافران یعلمون دوی ہم دردمن کی گی دوی پا تکلیف کی گی کما تعلمون لگا سنگ جتاسو درد دے گئے پا تکلیف کے گئے وترجون تاسو امید ساتا دا اللہ تعالیٰ ترجون تاسو امید ساتا امید لرئی تم لرئی من اللہ دا اللہ تعالیٰ ما لا یرجون اغا چی دوی ثواب اغا چی دوی امید نلری دا کافر دا ثواب وقان اللہ دے اللہ تعالیٰ علیم حکیمہ علم والا حکمتن والا انا انزلنا الیک الکتابا یقین منگا نازل کر لیتا تا کتاب بالحق پہا کسرا لیتا حکم بین الناس چتا فیصلیو کے دخل کو ترمینزا بما پا اغس سر اراک اللہ چتا تا اللہ تعالیٰ خودری دی ولا تکن مکی گلیل خائن دا پا دا خیانت گرو
خصیمن طرفدار، فیصلہ مار طرفدار، جگڑ کو ان کے د خیانت گرو طرفداری مکوا. واستغفر اللہ بخنا وعد اللہ تعالیٰ نا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چرے کانا غفور الرحیم دے بخون کے مروبان. ولا تجادل جگڑ مکوان الذین دا آکسان دو طرفنا یختارون چی خیانت کئی انفسهم د خپل ځان سره. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چے لا يحب من نکئی من آغچا سرا کانا خوانا اسیما چی دے گناہگار دے، خیانت کون کرے گناہگار دے، خیانت گر دے. من کانا خوانا چی دے خوان دیر خیانت کون کری، اسیمن گناہگار دے، خیانت گر او گناہگار. یستخفون من الناس پټوی دوی خپل ځانونه من الناس د خلقنا، ولا یستخفون دوی نشي پټولې خپل ځان من الله د الله تعالی نه، ولا یستخفون من الله او نشي پټېدلې دوی د الله تعالی نه. او هو او د الله تعالی ما هم چې دوی سره دی، اذ یبیتون کله چې دوی شپې تیروي، اذ یبیتون کله چې دوی شپې تیروي، د شپې جرګې کوي. ما په هغه خبره باندې لا یرزا چې ناراضی کیږي الله تعالی من القول د دوی د خبرونه. ما لا یرزا هغه سره لا یرزا من القول چې نه خوخوي الله تعالی من القول خبرو د دوی نه. کان الله دې الله تعالی بما پاسبانی یا موچ دې ملکی محیطن احاطه کوونکې، محیطن راگی رون کے. ہاں تم ہاولائے خبردار یہ تاسو دغه خلق جادل تم چې جګړه کوي عنهم د دوی د طرفنا فی الحیات الدنیا په دنیاوی جون کې. من یجادل الله عنه سوکته چې جګړه وو کی د الله تعالی سره عنهم د دوی د طرفنا یوم القیامت پر ورځ قیامت باندې. اما یکون علیہم وکیلا، اما یکونو یا سوک دے چی شی علیم پا دوی بانے وکیلن زموار. ومن یعمل چا چی عملو کو سوان بد او یظلم یا ظلم کو نفسو پا خپل زان باندے ثم یستغفر اللہ بیائی بخنو غفتد اللہ ترانا یجد اللہ غفور الرحیمہ نمومی مدے اللہ تعالی لرا بخون کے مروبان. یجد اللہ او بمومی اللہ تعالی لرا غفور الرحیمہ بخون کے مروبان. ومن یکسب اسمن چاچ کسب کو کار دو گناہ فإنما یکسب یقیناً دے کسب کئی نو بالی علی نفسی پخپل زان بانی ضرر دے نقصان دے. ومن یکسب چاچ اکڑ گناہ اسمن کار دو گناہ فإنما یقیناً کوی دے فإنما یکسب یقیناً کوی دے گناہ علی نفسی نو ضرر بے پخپل زان باندی. کان اللہ ولی مناکیم دے اللہ تعالی علم والی حکمتن والا. ومن یکسب چاچ کسب کو خطیتن لوی گناہ او اسمن یا وڑ گناہ، خطیتن وڑ گناہ او اسمن یا لوی گناہ. ثم یرمی بی بیا تومت لگوی بیہی پاغی سرا برین پاک دامن بانے پاک سڑی بانے. فقد احتمل یقیناً دبار کو دوچت کو بہتانن لوی بدنامہ و اسم مبین او گناہ کارا. ولولا فضل اللہ چرنوے فضل اللہ تعالی علیہ کا بتابانی و رحمتو میرو بانی داغو لحمت طائفتن خامخا کلکا ارادہ بکڑے وے یویڈلے منہم ددوینا ان یزلوک چتا خطا کی و پیسلہ کی. وما یزلون دوی نشی خطا کولے اللہ نبسو مگر خپل زان گمراہ کئی خپل زان خطا کئی. وما یزرونک دوی ضرر نشی در رسولے تا من شئی اسم معمولی. وانزل اللہ نازل کرل اللہ تعالی علیہ کا بتابن کتاب نازل کرل اللہ تعالی علیہ کا بتابن کتاب والحکمت و حکمت سنت پود دین. وعلمک و خود اللہ تا ما غسول لم تکن تعلم چت پن پوی دے. وکان فضل اللہ علیہ کا عظیما دے فضل اللہ تعالی بتابن ډیر لوی. لا خیر فی کثیر من نجواهم لا خیر نشتے سحر فی کثیرن پر ډیرو من نجوام جرگو دوی کی نشتے خیر ډیر. لا خیر فی کثیر من نجواهم
نشته سخیر کثیر من الجم په ډیرو جرګو د دوی کې الا من مگر هغه څوک امر بصدقه مگر په جرګه دا غچا کې امر بصدقه چې حکم کو په صدقه سره او معروف یا په نیک کار سره او اصلاح یا په صلح کول سره په جوړه کول سره په روغ کول سره بین الناس په منځ د خلکو کې او مې يفعل ذلك او چا چې دا کارو کو ابتغاء مرضات الله د پاره د پادله ټولو د رضا مونږه د الله تعالی فسوف نتیه اجر عظیم نو زده چم ورته ورکو اجر ډیر لوی او مې یشاقق الرسول او چا چې مخالفت کو د پیغمبر چا چې خلاف کو د پیغمبر او مې یشاقق الرسول څوک چې خلاف کوي د رسول الله چا چې مخالفت کو د پیغمبر من بعد رسولنا ما تبین له الهدى چخکار شو دې درته هدایت او یتبعو دې روان شو غیر سبیل المؤمنین په بل لار د مؤمنانو د لارینا او یتبع او روان شو غیر سبیل المؤمنین د لارې د مؤمنانو نه علاوه د بل چا په لار باندې او یتبع او روان شو غیر سبیل المؤمنین په بل لار د مؤمنانو نه بل لار د مؤمنانو د لارینا نو ولې نو موږ به واړو په هغه طرف باندې ما تولا چې دی واوړې دو و نسلی موږ به داخل کو جهنم تو سات مسیرو ډېر بد ځای دی د ورتلو دا جهنم ويتبع او روان شو غیر سبیل المؤمنین به د لارې د مؤمنانو نه په بل لار د مؤمنانو نو ولې موږ به واړو دلرا ما پا طرف تولا چې دی واوړې ده ونسلی او موږ بدل را داخل کو جهنم ته وسات مسیره او ډېر بد ځای دی دا جهنم د ګرځېدلو ډېر بد ځای د ورتلو دا جهنم ان الله بشک الله تعالی چې لا یغفر بخنه نه کوي اند د خبرې یشرک بی چې شرک ور پورې وکړي شي شرک بخنه الله نه کوي ومن يشرك بالله ان الله بشک الله تعالی لا یغفر نبخي اندا خبر یشرک به چې شرک ور پورې وکړي شي او یغفر وبخنه کوي ما دون ذالک هغه چې دین علاوه دی لمن یشاء هغه چا د پاچ خوښي شي ويغفر او بخي ما دون ذالک نور هغه ګناونه چې کم دي دا غینا لمن یشاء چا پر چې وغواړي او من یشرک بالله او چا چې شرک وکړ الله تعالی سره فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا د خطا شو په لري خطا کې درسته د حق نه ان يدعونا نرا بلی دوی من دونه بيد الله نه الا اناسا مگر خزي زنانا ان يدعونا دوی نبلی من دونی سوا د الله تعالی الا اناسا مگر زنانا و يدعونا او نبلی دوی الا شیطان مرید مگر شیطان سرکشا لعنه الله لعنت کړل الله تعالی په غبانی وقال او دې شیطان ویلی لا تخذن جذب خامخانی سما من عبادک سال بندگانو نصیبا مفروضا عیسی مقرر کړی شوی ولو ذلنهم خامها گمراه کوم مدلرا ولا امنینم او امیدونه ورته غرزوما تمناګانې ورته غرزوما ولا امرنهم حکم ورته کوما فلیبتکن اذان الانعام خامها کټکوم با غوګونه د سارو ولا امرنهم او حکم بکم دیتا فلا یغیرن خلق الله خامخا دوی بدلی خلق الله جوړخ د الله ومن يتخذ الشیطان ولیا او چا چونی سه شیطان لره ولین دوسو من دون الله بيد الله نه فقط خسر خسران مبینا فقط خسر یقینا دی ارتاو شو خسران په تاوان کې مبینا نخکارا په تاوان کې پریوت یعدهم شیطان وعده کوي دوی سره ويمنيهم او امیدون ورته اچي ويمنيهم او امیدون ورته اچي وما يعدهم الشيطان او
او وعده نه کوي دوی سره شیطان الا غرورا مگر د دوکې. اولئک دا کسان مأواهم زید دوی جهنم دی ولا یجدون دوی نمومي عنها دا غینه محیصا زید تیختی زید بچاو. والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل کړل نیک د سنت برابر سندخلهم زړه چونګ به داخل کو جناتین باغونو ته تجری چې بهیږي به من تحت الانهار دغه د لاندې نهرونه خالدین فیها همیشه دوی په دې کې ابدا همیشه. وعد الله حق دا وعده د الله تعالی د حق رښتینی ومن اصدق سوق ته رښتینی من الله د الله تعالی نه حقیقا په وینا کې په خبره کې. لیس بیامانیکم ندی امیدون استاسو ولا امانی اهل الكتاب او نو امیدون د اهل کتابو. من یعمل سوءا چا چې عمل کو بد یجز به بدله ورته ورکړی شي یا یجز به سزا ورته ملو شي ولا یجد له او دی بنممی د خپل ځان لپاره من دون الله بيد الله نه ولی انسوک دوست ولا نصير نسوک امداد کوونکې. من یعمل چا چې عمل کو من الصالحات د نیکینا ومن یعمل چا چې عمل کو من الصالحات د نیکو کارونو من ذکرین د نارینه نوی او انسا یا د زنانه نوی وهو مؤمن او دی مؤمن موحد فاولئک يدخلون الجنه دا کسان به داخليږي جنت ته ولا یظلمون نقیرا او ظلم بنشي کې دی په دوی باندې نقیرن په قدر د داغ د اډو کې د گجوري ولا یظلمون دوی باندې به ظلم نشي کې دی نقیرن په اندازه د داغ د کجوري د اډو کې د کجوري په اډو کې باندې دنه نری غونی سوري پکې ایت نقیر وي نو نقیرن د داغ د اډو کې د کجوري په اندازه د داغ د اډو کې د کجوري. ومن احسنو دینن او څوک دې ډېر ښایسته دینن په دین کې ممن دغه چانه اسلم وجهه لله چې ځان تابعدار کړل الله لپاره وهو محسن او دې نیک موحد واتبع ملت ابراهیم حنیفا او روان شو دې په دین د ابراهیم علیه السلام پسې حنیفن چې کلک موحدو کلک مسلمانو پاکو. واتخذ الله ابراهیم خلیلا جوړ کړل الله تعالی ابراهیم علیه السلام لره خلیلن دوست. ولله خاص الله تعالی پر ما اغسلی فی السماوات چې پسمانو کړي و ما اغسلی فی الارض چې زما کړي وکال الله د الله تعالی بكل شی محیطا پر سز باندې راګیرون کې محیطن راګیرون کې یعنی هر سز داغه پهلم کې راګیر دی. ويستفتونک تپوس کې استانا فی النساء په بار د خزو کې قل ورته وایو یفتیکم الله جواب درکې تاسو ته فیهن د خزو بارکه وما اغه چې یتلا لستل شی علیکم تاسو باندې فی الکتاب په کتاب کې فی یتام النساء یتیمان خزو مبارکه الله تیغه خزی لا توتونهن چې نور کوي تاسو هغه ته ما هغه مہرونه کتب لهن چې مقرر شوی دي دغه لپاره وترغبون تاسو مینا کوي انتن کیهوهن چې نکاح کوي تاسو دغه سره والمستضعفین هغه کمزوري من الولدان د ما شمارونه فی یتام النساء په بار د یتیما جنکو کې الله تیغه لا توتونهن چې تاسو نور کوي هغه ته ما هغه مہرونه کتب لهن چې مقرر شوی دغه لپاره وترغبون تاسو غواړی انتن کیهوهن چې تاسو نکاح کوي دغه سره والمستضعفین او په حق د عاجزانو بچو کې والمستضعفین من الولدان والمستضعفین هغه عاجزان کمزوري من الولدان بچونا ماشومانونا وان تقومو چې ادره گئی تاسو لیلیتاما د یتیمان د پاره بالقسط په انصاف سره وان تقومو چې تاسو ادره گئی لیلیتاما د بالقسط د یتیمان د پاره په انصاف سره او ما تفعلوا هغه چې کوي تاسو من خیر انسان نه کینا فین الله بشک الله تعالی چره کان به علیما د پاغه باندې پوا ویني مراتن کچری یو خزا خافت یریږي من بالیا د خپل خاوننا نشوزن د بدخویینا ویني مراتن کچری یو خزا خافت و یریدا من بالها د خاون خپلنا نشوزن د بد اخلاقینا د خاون د بد اخلاقی نه یریږي
او یا رازن یا د مخ اړولونه فلا جناح علیهما نشه ګناه په دواړو باندې ان یصلحا چې صلح او کی روغو کی بینه په خپل منځ کې صلحن روغو کول وصلح روغه چې خیرون بهتر ده واحذرت الانفس الشوها واحذرت الانفس الشوها او د پزړونو کې شومتیا یا واحذرت الانفس الشوها او حاضر کړی شوي دي نفسونه کنجوسۍ ته حاضر کړی شوي دي نفسونه الشوها شومتیا ته کنجوسۍ ته بخل ته وین تحسنو کچې تاسو نیکی کوئ د یو بل سره وتتقوا ځان بچ کوئ د اختلافاتونه تاسو ځان بچ کوئ د اختلافاتونه فإن الله بېشک الله تعالی چې کان بما تعملون خبیره دی پاسه باندې چې تاسو عمل کوئ خبردار ولن تستطیعوا او چې تاسو طاقت پونه لرئ ان تعدلوا چې تاسو انصاف وکئ بین النساء په منځ د ښځو کې ولو حرصتم اگر چې تاسو یې رس کوئ فلا تمیلو نو مه کږېږئ کل المیلې په پوره کږېدلو سره فتذروها چې پرېږدئ تاسو دا بله ښځه کل معلقه په شان د ځوړندې په شان د راکړئ وین تصلحو که چې تاسو صلح وکړه تتقوا ځان مو ساتلو ظلم نه فإن الله بېشک الله تعالی چې کان غفور الرحیم دی بخونکی مهربان وان یتفرقا او که چېرته جدا شو دا دواړه ښځه خاون د یو بل جدا شو رو غیرانه له نو یغني الله بې پروا به کړي الله تعالی کلن هر یو لره من سطحي د خپل فراخۍ نه الله تعالی وایي بې پروا کړي هر یو لره من سطحي د خپل فضل نه وکان الله دی الله تعالی واسعا فراخا ډېر طاقت والا حکیما تدبیر والا حکمتون والا ولله الله تعالی پر اختیار دی ما دا غصف السماوات چې بس منو کړي و ما دا غصف الارض چې زما کړي ولقد وصینا الذین یقینا منګه کلک حکم کړل الذین کسان ته اوتل کتاب چې ورته کتاب ورکړی شوی دی من قبلکم پخوا ستاسو نه ویاکم او تاسو ته حکم کړل ان اتقوا الله دا چې د الله تعالی نه ویریږئ وین تکفروا که تاسو کفر وکړو فإن لله یقینا شته د الله تعالی پر اختیار ما د هغه څه په السماوات چې بس مانو کړي و ما د هغه څه په الارض چې زما کړي وکان الله د الله تعالی غنیا بې پروا حمیدا ستایل شوی صفاتونه والا ولله یو خاص الله تعالی د پر دی ما هغه څه په السماوات چې بس مانو کړي و ما او هغه څه په الارض چې بس ما کړي وکفا او کافی دی بالله الله تعالی وکیلن کارساز کار جوړون کې ذمہوار ان یشاء کرزای شي یذهبکم ختم بکی تاسو ایها الناس خلقو ویاتی بآخرین او پیدا بکی نور خلق وکان الله دی الله تعالی علی ذلک قدیر په دې کار باندې قدرت والا من کان یریدو ثواب الدنیا من کان هغه څوک چې یریدو غواړي ثواب الدنیا بدله د دنیا فعند الله نو د الله تعالی سره ثواب الدنیا بدله د دنیا دا ول اخرت او د آخرت ته ثواب د دنیا او د آخرت ته وکان الله دی الله تعالی سمیعا اوریدونکې بصیرا لیدونکې یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو کونو شی قوامین کلک اولاد نیغ اولاد بالقسط په انصاف سره شهدا گواہی ورکوونکې لله د الله تعالی لپاره ولو علی انفسکم اگر کوي دا په خپلو نفسونو ستاسو باندې اگر کوي دا گواهی علی انفسکم نفسونو ستاسو باندې اول والدین یا په مور پلار ستاسو باندې ولقربین او په خپل خپلوانو باندې ستاسو ولقربین او په خپلوانو باندې ان یکون غنین کچریوی دی غنی مالداری او فقیرین یا فقیری غریبی فالله الله تعالی چره اولا بهما خیر خوا د دې دواړو دی الله تعالی اولا بهما خیر خوا د دې دواړو دی مهربان دی په دې دواړو باندې فلا تتبعوا الهوى تابعداري مه کوئ د خواهشاتو ان ان تعدلوا دا چې تاسو واوړئ د حق نه وان تلووا که تاسو واوړئ دی وان تلووا که تاسو غلط بیانی وکړه وان تلووا چې تاسو غلط بیان وکړو او تورزو یا خو مخ واړو فإن الله بشک الله تعالی چې کان دی بما پاس باندې تعملون چې تاسو عمل کوئ خبیرن خبردار دی و ان تلو
کواوړی تاسو د جبې خپلې نه او ترزو یا مخ واړوئ د حق بیان نه فإن الله بېشک الله تعالی چې کان بما تعملون خبیرا دې پاس باندې تاسو عمل کوئ خبردار یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو آمنو د زړه نه ایمان راوړئ بالله په الله تعالی باندې ورسول او دغه پر رسول باندې ول کتاب او په کتاب باندې الذي کتاب نزل چې لګ لګي نازل کړل علی رسول په خپل رسول باندې ول کتاب الذي په کتاب باندې انزل من قبل چې نازل کړی دی مخکې ومن یکفر چا چې کفر وکړ بالله په الله تعالی باندې او ملائکتی او په ملائکو دغه باندې او کتب او په کتابونو دغه باندې او رسولي او په رسولانو دغه باندې والیوم الاخر او پر ورځ د رستنه باندې فقد صلی لیکن د گمراه شو خطا شو زلالم بعید په گمراهی لري د حق نه ان الذين بشکا کسان امنو چې ایمان راوړل ثم کفروا بیا کفر کړل ثم امنو بیا ایمان راوړل ثم کفروا بیا کفر وکړو ثم ازدادوا کفرا بیا زیات شو دوی په کفر کې لم یکن الله ند الله تعالی یغفر لهم چې بخنو کې دوی ته ولا لیهدیهم او دا چې روان کې دوی سبیلن په سمیلار باندې ولا لیهدیهم او نه دې چې هدایت کې دوی ته سبیلن د سمیلارې بشر المنافقین مبارکی ورک منافقان ته بان لهم چې بشک دوی لپاره عذاب نلی عذاب دې دردناک الذين کسان يتخذون الكافرین چینی سی کافرانو لره اولیاء دوستان من دون المؤمنین علاوه د مؤمنانو ایبتغون دوی لټوي عندهم دوی سره العزت عزت فإن العزت یقینا عزت چره اختیار د عزت چره لله الله تعالی سره ده جميعا ټول وقد نزل علیکم یقینا نازل کړی دی الله تعالی پتا سو باندې علیکم تاسو باندې فی الکتاب په کتاب کې ان دا خبره اذا سمعتم چکر تاسو واورئ آیات الله آیاتونه د الله تعالی یکفر بها چې کفر کیږي دا غي سره و یستهزئ بها او ټوکی کیږي دا غي سره فلا تقدوا معهم ندی خلق سره مکه نه دوی سره حتی تر دې پورې یخوذ چې دوی بحث شروع کی خبر شروع کی فی حدیث غیر په نور خبرو کې یا په بل خبره کې انکم یقینا تاسو به ځن په دغه وخت کې مثلهم د دو پشان یی ان الله بشک الله تعالی چې جامع المنافقین راجم کون کړي منافقان الله والکافرین او کافرانو لا فی جهنم په جهنم کې جميعا یوزای ټول یوزای الذين کسان یتربصون چې انتظار کوي بكم پتا سو باندې فین کان لکم فتح نو کچری وستا سو پر فتح من الله د الله طرفنا قالوا دوی وی علم نکم ماکم ایمنګ نو تاسو سره وین کان للکافرین کچری وی د کافرانو پر نصیبون صبرخه قالو دوی وی علم نستحوذ علیکم آیا غلبا نشو کوله منګ علیکم بتاسو باندې ونمناکم آیا نه من کړي منګه من المؤمنین د مؤمنانو نه کله چې کافران جنگو غټي نو قالو وی دا منافقان علم نستحوذ علیکم آیا غلبا نشو کوله منګه علیکم بتاسو باندې چې د مؤمنانو ملګری شوي وي ونمناکم او آیا نه من کړی منګه تاسو من المؤمنین د مؤمنانو نه یعنی تاسو خو منګه من کړی د مؤمنانو نه چې موږ د مؤمنان نو تختیدو نو تاسو جنگو غټ نو موږ خو تاسو باندې ضرور کېدل شو فالله نو الله تعالی چې يحكم فیصله بو کی بینکم تاسو ترمنځ یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې ولن یجل الله اچری نگر زی اللہ تعالی للکافرین دا کافران دا پر علی المؤمنین پا مومنانو بانی سبیلن لارد غلبی ان المنافقین اکران منافقان چری یخادعون اللہ دوکور کے اللہ لرا وهو او دا اللہ تعالی چری خادعون شرموی دوی لرا او اللہ هم دوکور کے دوی لرا یعنی شرمی بدلے دوکی ورکی و اذا قامو کر چی دوی پاسی الى الصلاة منستا قامو کو سره نودریږي په نارستیا سره په سستۍ سره یراؤون الناس دوی ځان خی خلقو ته ولا یذکرون الله دنیا د الله تعالی الا قلیل مگر لگ مذبذبین بین ذلک دوی حیران دي په کفر او په ایمان کې مذبذبین دوی حیران دي ګډوډ دي بین ذلک په منځ د دې دواړو کې دې دو لارو کې لا اله الا ندی د مؤمنانو طرف ته ولا اله الا او ندی د کافرانو طرف ته او من یذل الله او سوک چې بیلاری کې الله تعالی فلن تجد تبنم می له دغه پر سبیل الله
یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا الکافرین من یسای کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین علاوه د مؤمنانو نه اتریدون تاسو غواړئ تاسو اراده کوئ ان تجلو چې تاسو ګرځوئ لله د الله تعالی د پر علیکم په خپل ځانونو باندې سلطانا مبینا دلیل ښکارا ان المنافقین یقینا منافقان چې فی الدرک الاسفل په لاندې طبقه کې وي من النار د اورنا ان المنافقین یقینا منافقان فی الدرک الاسفل په لاندې طبقه کې وي من النار د اورنا ولن تجد لهم نصیرا او بیابا تنمومی لهم دیر پار نصیرا سوک امداد کونکے الا الذین سوا دا کساننا تابو چھ توبہ و باسلہ و اسلحو عمل سیدہ کو عمل نیک کو واتسمو باللہ منگولی و لگولی و دین داللہ واخلصو دینم او دین خالص کو للہ داللہ تعالی دا پارا فاولائکنو دا کسان مع المؤمنین دا مومنانو سرم مرگری دی وسوف یوت اللہ المؤمنین او زرد چور بکی اللہ تعالی مومنان دا پارا اجر عظیما ثواب ډیر لوی ما یفعل الله سکی الله تعالی بیاذابکم تاسو له پازاب در کولو ان شکرتم که تاسو شکر کوئ و آمنتم او ایمان راوړی یقین کوئ ما یفعل الله سکی الله تعالی بیاذابکم پازاب تاسو باندې ان شکرتم که تاسو شکریا ادا کوئ که تاسو قدر کوي وامنتم او یقینمو کو ایمانم راول وکان الله د الله تعالی شاکرا لما قدردان او فوزات